په قرآن کې یو آیات دی او په هغه آیات لوستلو سره او د هغې په تلاوت کولو سره موږ او تاسو ته 15 خزانې میلاویږي، 15 انعامات پې موږ او تاسو ته میلاویږي. او داسې انعامات چې هغه دومره لوی انعامات دي چې سړی ورته حیران شي. هغه آیات کوم یو آیات دی؟ هغه آیات دی آیت الکرسي. اولنی انعام پې موږ او تاسو ته دا میلاویږي کله چې یو بنده د هر فرض مانځه نه وروستو آیت الکرسي لولي نو د دې بنده لپاره جنت واجب شي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قرأ آیت الکرسي دبر کل صلاة مکتوبة. څوک چې د هر فرض مانځه نه وروستو آیت الکرسي لولي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لم یمنعه من دخول الجنة الا ان یموت. نه منع کوي دا ویونکی د داخلېدلو د جنت نه مګر دا خبره چې دا مړ شي، یعنې د ده او د جنت په منځ کې حایل او پرده چې ده دا صرف مرګ دی، ځکه د مرګ نه مخکې یو سړی جنت ته داخلېدلی نه شي. نو دا سړی چې څنګه مړ شي الله رب العالمین به یې جنت ته داخل کړي. نو اولنۍ فایده موږ او تاسو ته اولنی انعام پې موږ تاسو ته دا میلاویږي چې د هر فرض مانځه نه وروستو په دې آیت الکرسي لوستلو سره موږ دپاره جنت واجبیږي. دویم انعام پې موږ او تاسو ته دا میلاویږي چې کله موږ او تاسو هر ماخوستن څملو او د وده کېدو نه مخکې آیت الکرسي ولولو نو په دې سره الله رب العالمین موږ او تاسو ته دو انعام راکوي. یو چې موږ او تاسو به د الله په حفظ او د الله په امان کې شو، یعنې د الله په حفاظت کې به موږ شو، هېڅ شی به موږ ته ضرر نشي رارسولی. او دویم موږ ته به نږدې شیطان نشي رارسېدلی. هر هغه څوک چې آیت الکرسي ماخوستن ولولي دته به شیطان نږدې نه ورځي. ادام په حدیث کې راځي عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، یعنی ما ته نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اذا اویت الى فراشک، کله چې ته خپلې بسترې له لاړ شي نو فقرأ آیت الکرسي، ته آیت الکرسي لوله. ولي فانک لن یزال معک من الله حافظ. یو خو چې کله ته آیت الکرسي ولولي د بسترې ته د تګ په وخت کې د وده کېدو په وخت کې نو یو به همیشه تا سره د الله د طرف نه یو حافظ، یعنی ته به د الله په حفظ او په امان کې. او دویم ولا یقربنک شیطان حتی تصبح. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې تا له به شیطان نږدې نشي درتلی تر دې چې ته سبا کې د سهاره پورې به ته شیطان نه محفوظ شي. درېیمه خزانه چې موږ او تاسو ته پرې میلاویږي هغه دا میلاویږي چې په دې آیت الکرسي کې د الله اسم اعظم دی. اسم اعظم د الله هغه نوم دی، حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجابه. په دغه اسم اعظم سره چې څوک څه سوال وکړي نو الله یې وله قبلی، الله یې وله ورکوي، او څوک چې پرې څه دعا وغواړي نو الله یې وله قبلی. حدیث کې راځي عن ابي امامه رضی الله تعالی عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم قال. ابي امامه رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې اسم الله الاعظم فی صور من القرآن سلاسل. د الله اسم اعظم چې دی دا د قرآن په 3 سورتونو کې دی. یو فی البقره په سورت بقره کې دی، دویم و آل عمران، دویم په آل عمران کې دی، او دریم و طه په سورت طه کې دی. ابو عبدالرحمن القاسم چې دا د دې حدیث راوي دی دا وی ما تحقیق وکړو، د دې تلاش مې وکړو چې په سورت بقره کې په کم آیات کې د الله اسم اعظم دی، سورت آل عمران کې کم یو کې دی، دارنګې سورت طه کې کم یو کې دی. نو چې تحقیق مې وکړو تلاش مې وکړو نو په سورت بقره کې د الله اسم اعظم دا په آیت الکرسي کې دی. او دارنګې په سورت آل عمران کې دا د سورت آل عمران هغه اولني آیاتونه الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القیوم دا آیات دی، د الله اسم اعظم دی په دې کې. او په سورت طه کې په دې آیات کې دی چې وعانت الوجوه للحي القیوم په دې آیات کې دی. نو دا د الله اسم اعظم هم دی. سورت آیت الکرسي چې څوک د دعا نه مخکې ووایي او بیا د الله نه څوک دعا وغواړي نو الله به له دعا قبوله کړي، څوک پرې د الله نه څه شی وغواړي نو الله به له ورکړي. او څلورمه فایده موږ په دې کې دا ده په دې آیت الکرسي کې او څلورم انعام پې موږ او تاسو ته دا میلاویږي چې دا آیت الکرسي چې دا په قرآن کې د ټولو نه لوی شان والا آیات دی. او دا په حدیث کې راځي قرآن ټول لوی عظیم الشان کتاب دی، خو آیت الکرسي ته پکې د ټولو نه لوی آیات لوی عظیم الشان آیات ویلی شوی دی. نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل د ابی ابن کعب نه تپوس وکړو یا ابا المنذر
یا ابا المنذر ابو المنذر دا د ابی ابن کعب کنیت دی راته ویل چې اتدري ای آیت من کتاب الله معك اعظم د الله په کتاب کې د ټولو نه لوی آیات کم یو دی نو ابی ابن کعب وی ما ورته ویل چې یا رسول الله الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول ښه پوهېږي ما څه علم نشته وی نبي صلی الله علیه وسلم بیا زمانه دا تپوس وکړو چې د الله په کتاب کې د ټولو نه لوی آیات کم یو دی عظیم الشان آیات کم یو دی نو ما ورته ویل چې هغه آیت الکرسي ده نو نبي صلی الله علیه وسلم ما ته ویل چې ستا علم دې تا ته مبارک شي ای ابا المنذره نو دا د ټولو نه عظیم الشان آیات دی او پنځمه خزانه پې موږ او تاسو ته دا میلاویږي هر هغه څوک چې هغه آیت الکرسي لولي ماښام یې لولي دارنګې د هر فرض مانځه نه وروسته یې لولي دا بنده به که زنانه ده که نارینه ده دا به الله رب العالمین د سحر او د جادو نه محفوظ کړي نظر د بد نظر د جادوګرو د جادو نه د سحر نه د دې هر څه نه الله رب العالمین محفوظ کړي او د ده حفاظت به